مرګ او سپیدار ترمنځ سیاسي توافقنامه لاسلیک شوه. ولسمشر ماڼۍ وایي چې د اشرف غني او پخواني اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله ترمنځ له اوږدو بحثونو وروسته نن سیاسي توافقنامه لاسلیک شوه. خو بیا ګل مرجان سره 50% ونه منې نه منم. ما خو درته ویلې ما نه یې پوښتنه وکړه نه چې د ریاست اجرایه څه کړي دي ما یې چیلاکونه یې اچولي. د توافقنامې په متن کې راغلی چې د مهمو وزارتونو په ګډون به د دواړو لورو لخوا د کابینې 50 سلنه غړي معرفي کیږي. دغه راز ویل شوي چې والیان به د دواړو خواو لخوا د یوې قاعدې له مخې معرفي کیږي. په حکومت کې د مشارکت تر سرلیک لاندې برخه کې راغلي چې عبدالرشید دوستم ته به د مارشالۍ افتخاري رتبه ورکول کیږي او د عالی شورا او د ملي امنیت شورا غړیتوب به هم لري. هوکړه کې راغلي چې په کابینه کې د غړیتوب لپاره نمایندان باید وړتیا او د قانوني شرایطو له مخې معرفي شي او ولسمشر د موجه دلایلو له مخې له دندې لرې کولای شي. په دې صورت کې معرفي کوونکي مرجع له دندې د لرې شوي کس پر ځای بل څوک معرفي کوي. د دې هوکړې له مخې دولت عالی شورا رامنځته کیږي چې یوه مشورتي شورا به وي او ځینې سیاستوال به یې غړي وي. د ملي پخلاینې شورا به خپلواک بودیجوي واحد وي چې حکومت یې لګښت ورکوي خو نړیوالې مرستې هم ترلاسه کولی شي. د دې شورا مشر عبدالله به د بودیجې د لګښت صلاحیت ولري. دا شورا چې سیاسي مشران ملي شخصیتونه او د ملي شورا ځینې استازي به یې غړیتوب ولري. دوه برخې لري چې یو عمومي مجمع او بله یې د مشرتابه کمیټه ده. د ولسمشر غني باصلاحیت استازی به د مشرتابه کمیټې غړی وي. دغه راز ولسمشر د ملي پخلاینې عالی شورا مشورتي او د تصمیم غونډې رابولي او مشري به یې کوي. دا شورا به 15 مرستیالان او یو لوی مشاور ولري. د ثبات او همپالنې ټاکنډلې مرستیالان به د ملي پخلاینې د شورا مرستیالان وي او پاتې نور به د ولسمشر لخوا معرفي کیږي. له یا تړون وروسته د غني ګڼو ملاتړو او د انتخاباتو کمیسیون مشر حیا عالم نورستاني له غني د براءت اعلان کړی او یا تړون یې د شرم وړ بللی دی. نورستاني په خپل ټویټر لیکلي چې د یوې مېرمنې په توګه شرمېږي چې څنګه معاملهګر مشران لري. نوموړې زیاته کړې چې د یوې نرۍ مېرمنې په توګه د اشرف غني تر شا ودرېده. بریالی اعلان کړ خو د خپل حق دفاع ونه شوای کړی او په ټیټو سترګو یې معامله وکړه.